پاکستان ته دوه بد خبرونه. شمالي وزیرستان کې پر پوځیانو ځانمرګي برید او بنو کې د پولیسو برمته کول. شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید. شپږ پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د لیندۍ په 28مه راپور ورکړ چې د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید پر مهال دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. رسنیو په سیمه کې د یو پولیس چارواکي له قوله ویلي چې برید د شمالي وزیرستان په میرام شاه او رزمک سیمې پر سړک د پاکستاني ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې ځانمرګي بریدګر په یو موټر سایکل سپور و او د پوځ له موټرو سره یې نږدې ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم د پاکستان پوځ او خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، خو پر پاکستاني پوځ ورته بریدونه تل ټیټیپي کوي. بلخوا بیا د خیبر پښتونخوا د بنو یو زندان کې لسګونو وسلوالو چې د ترهګرۍ ضد پولیسو سره بندیان دي 1 ډسمبر په 18مه لیندۍ په 28مه د دې زندان د امنیتي ګاردانو څخه وسلې اخیستې او هغوی یې یرغمل کړي دي. وسلوالو د پولیسو غوښتي که ژوندي پاتې کېدل غواړي باید هغوی پرېښودل شي چې په خوندي توګه افغانستان ته واوړي. د پاکستان د امنیتي ادارې یوې سرچینې او د سیمې اوسېدونکو امریکا غږ ته دا پیښه تایید کړې. سرچینو ویلي چې په زندان کې بندیانو چې شک پرې دی د وسلوالو ډلو غړي به وي د تحقیقاتو پر وخت د پولیسو څخه وسلې واخیستې او د همدې زندان د یوې بلې برخې څخه یې ګڼ شمېر مشهور ترهګر چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم خوشي کړل. د پاکستان پوځ او کمانډوګان په سمدستي توګه سیمې ته رسېدلي او د زندان ودانۍ یې کلابنده کړې ده. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.